سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخې ته نن سهار یو چاودنه وشوه. خبري سرچینې د پیښې پخلی کوي خو د چاودنې د نوعیت او له امله یې د اوښتې مرجوب لپاره څه نه وایي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د دغه خبر نور جزئیات په راتلونکي خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ له غزني پرته د پارلماني ټاکنو له ترسره کېدو وروسته له ټاکنیزو ادارو غوښتي چې د دغې پروسې روڼتیا ته ډېر پام وکړي. دغې ادارې په یوې اعلامیې کې په ننګوونکي امنیتي چاپریال کې په ټاکنو کې د ډېرو خلکو ګډون ستایلی او د جعلي رایو پر باطلولو یې هم ټینګار کړی دی. یوناما همداراز ټاکنیزې ادارې هڅولي چې د ولسمشر ټاکنو په اړه هم لاس په کار شي. ولسمشر غني وایي د هلمند د کجکي بند د پراختیا کار به ډیر ژر پیل شي. ښاغلي غني تېره ورځ په لښکرګاه کې د هلمند ولایتي شورا له غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې یوه ترکي کمپنۍ چمتو شوې چې د 115 میلیونه ډالرو په ارزښت پر یاد بند چې د 1 میلیارډ متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت به ولري پانګونه وکړي. ولسمشر د هلمند ولایتي شورا له غړو وغوښتل چې د وژل شویو خبریالانو نوملړ دې برابر کړي څو د خبریالانو د کورنیو د ملاتړ له صندوقه ورسره مرستې وشي. د ملي پوځ 2 افسران او د ځانګړې قطعې یو سرتیری د قتل په تور په بادغیس کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي دغو کسانو تېره شپه د قلعه نو ښار په دهکدی باغک سیمه کې پر یو کور ډزې کړې وې چې له امله یې د محمد رحمان په نامه یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. د نوموړي په وینا یاد کسان تر پیښې وروسته له وسلو سره یو ځای نیول شوي او دمګړی هم ترې پوښتنې روانې دي. پلیس به محض اطلاع داخل اقدام شده قضیه را بررسی که 3 تن را همراه با 1 سلاح نو تفنگچه کمری و 1 اراده موتورسیکل بازداشت که تحقیقات ابتدایی جهت روشن شدن بیشتر قضیه جریان دارد. ولسمشر د هلمند له علماو وغوښتل چې خلک دې ته وهڅوي چې تذکرې واخلي څو د نفوسو کره شمېره روښانه شي. ښاغلي غني تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې د هلمند له یو شمېر علماو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د حج او اوقافو وزارت د طرحې له مخې به په ټول هیواد کې علماو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم پیل شي. دې سره سم ولسمشر غني د هلمند د ښوونځیو او پوهنتون له ښوونکو سره په کتنه کې د دغه ولایت والي ته لارښوونه وکړه چې د معارف او پوهنتون په چارو کې د مداخلې مخه ونیسي او که یې مخه نشي نیولی نو له مرکزي حکومت هم مرسته وغواړي ځکه په دې برخه کې لاسوهنه د زغم وړ نه ده. که د روان مالي کال تر پایه پورې خصوصي شرکتونه خپله مالي جریمه حکومت ته ورنه کړي نو جوازونه به یې لغوه او بانکي حسابونه به یې کنګل شي. د مالیې وزارت چارواکي وایي که څه هم د 20,000 خصوصي شرکتونو 95 سلنه مالیه بخښل شوې خو تر اوسه یادو شرکتونو خپله پاتې جریمه نه ده ورکړې. او د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ هوکړه کیدای شي یو ځل بیا لغوه شي. د خصوصي برخې غړي وایي د کورنیو توکو کم تولید او د چین په بازارونو کې د هیواد د سوداګریزو توکو د پلور لپاره د بازار نشتون او دغه راز د ګاونډیو هیوادونو له لوري د ننګونو رامنځته کول د دې لامل شوی څو په وروستي کال کې د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ له لارې هیڅ ډول سوداګریزه راکړه ورکړه ترسره نشي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.